السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون 5م درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې له 10 څخه تر 100 پورې په پښتو ژبه د اعداد ویل او لیکل زده کړل. د نن ورځې په درس کې به له 10 څخه تر 100 پورې عددونه په انګلیسي ژبه زده کړو. راځئ چې را پیل یې کړو. په انګلیسي کې هم د پښتو اعدادو په رقم د عددونو په پیل یا پای کې یوه ټاکلې کلمه بیا تکراریږي. له 10 څخه تر 100 پورې د اعدادو په ویلو کې د 10 کلمه بیا تکراروو. تمرین یې داسې دی: 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 14 17 18 18 اتلس 19 19 او 20 شل. له شلو یا 20 څخه تر 10 یا 30 پورې د اعدادو په پیل کې د 20 کلمه بیا تکراریږي، لکه 21 یویش 22 دویش 23 درویش 24 څلرویش 25 پنځویش 26 شپږویش 27 اوویش 28 اتهویش 29 نهویش 30 10. له 10 یا 30 څخه تر 40 یا 40 پورې د اعدادو په پیل کې د 30 کلمه تکراریږي. مثالونه یې داسې دي: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. له 40 یا هم 40 څخه تر 50 یا 50 پورې د اعدادو په سر کې د 40 کلمه بیا تکراریږي. او همداسې له 50 څخه تر 60 پورې د 50 کلمه د اعدادو په سر کې بیا تکراریږي. له 60 څخه تر 70 پورې د 60 یا هم 60 کلمه بیا تکراریږي. له 70 څخه تر 80 پورې د 70 کلمه بیا تکراریږي. له 80 څخه تر 90 پورې د 80 کلمه بیا تکراریږي. او له 90 څخه تر 100 پورې د 90 کلمه بیا تکراریږي. راځئ یو ځل بیا یې له 10 څخه تر 100 پورې په لنډ ډول په ګډه تکرار کړو. 10 لس 20 شل 30 10 40 څلوېښت 50 پنځوس 60 شپېته 70 اویا 80 اتیا 90 نوي 100 سل. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په انګلیسي، پښتو او رومي طریقو سره د عددونو لیکل زده کړو. تر بیا د خدای په امان.